جی سر د زیګر په نوم نیک محمد ته الله 4 بچي ورکړي وو. مشران 2 هلکانو، بیا یې لور وه او ورپسې بیا هلک و. د ګلونو ماشومانو عمرونه 7، 5، 3 او اخري هلک یې 1.5 کال و. نیک محمد په نیکي پېژندی شو. دیاریمارو ګلکارانو سره به یې د مزدور په حیث کار کو. ګلکارانو ته به یې خښته مساله رسوله، یا به یې د درون کار نه علاوه د لیو چونې خدمت ته به ډېره ښکلې وي. دیاړي به کله وه او کله به څو ورځې په کور و. په پردۍ کوټه کې میشته و. کچه د یوې کوټې کور و نو کرایه یې هم لږه وه. د بجلۍ بلولو وس یې نه و. د پلار د لاس لاټین ورکاره و. د خاورو تیل هم ګران شوي، خلاصه کې چې ترلاسه کېدل یې بل غم و. واړه به ناجوړه و خو د علاج درک هم نه لګېدو. بوتل دارو یا پلته نیمه ګولۍ چې کله به 4-5 ورځې مزدوري ولګېده هله به د اخیستو جوګه شو. خو ښځه یې صابره وه. په وچه سپوره به یې وخت تېرو. د خانانو د کوره به یې شوملې یا د پټي نه ساګ راوړو. دغه یې ژوند و. 4-5 چرګې یې ساتلې وي. د هغې ها به یې مېلمه له پخولي، یا به یې د څه حاجت ترسره کولو دپاره اټۍ له یوړي. د وبا په راخورېدو مزدوریانې په ټپه ودرېدې. کارونه او آبادۍ جوړېدل بند شو. نو د نورو غریبانانو په شان نیکۍ هم سره د بچو نهار شو. څه خو خوراکي شیان د اور په بیه شول او څه بېروزګاري شوه. نیکي د خیر خیرات غوښتو هڅې هم وکړي، خو ډېرو ځایونو کې ورته خلکو سپورې ستغې وي چې روغ جوړ سړی، تکړه ځوان او خیر غواړي، خو نیکي سره بله لار نه وه. یو ورځ په دې غرض یو قیمتي موټر ته ورنږدې شو. د غوښتې په نیت یې خوله وازوله چې په موټر کې ناست سړی خپلو زنانو ته په څه خبره غوسه و. دغه سړی لږ غلی شو. د 100 روپو نوټ یې نیکي له ورکو، خو ډېر په غور یې ورته ښکته پورته وکتل. بیا د ګاډي نه راکوز شو. نیکي نه یې د غریبۍ او بچو په هکله څه تپوسونه وکړل. درک یې هم معلوم کو. نیکي ته یې وویل چې زه به ستا سره بیا چېرته ووینم. 4 ورځې پس هغه سړی نیکي سره بیا ملاقات شو. ورته یې وویل چې ډېر مال جیداد لرم خو وارث نه لرم. ته دې دا یو هلک مال راکړه، تعلیم به پرې وکړم، زما د جیداد مالک به شي او تاله به ډېرې روپۍ درکړم. ته د مېرمن سره سلا مشوره وکړه. که خوښه مو وي نو ښه ده، ګنې زه به ځان له بل ځای درک ولټوم او که هلک راکوئ نو بیا به تاسو د هغه نه ټول عمر لاس په سر اوسئ. ماسخوتن نیکي ډېر په ویره خپل ټبر سره خبره وکړه. ښځه یې اول ډېره غوسه شوه، بیا لږه نرمه شوه، بیا رضا شوه. نیکي ته وی چې سړیا زوی ورکوم، که روپۍ نه راکوي نو ویړیا به یې ورکو. زما روح، زما ځیګر، زما زوی، زما بچی خو به په خېټه موړي. سکول ته به هم ځي، پوخ کور کې به اوسېږي، صفا سوتره به وي، موټر کې به ګرځي. د یو بدحال کور هلک خو به د نهرې بربنډې نه بچ شي. موږ به په زړه کاڼې کېږدو. رښتیا وایم نیکیا، زه نهر یې تېرولی شم خو بچي نهر نه شم لیدی. او ای نیکیا ته ماته وګوره، ته دا غوږ لږ رانږدې که. نیکی ښه ورجوخ شو. کورودان یې ورته په پس پس ویل سړیا د خان نه تپوس وکړه چې دا یو بل ماشوم خو ډېره مننه. بالکل دا اوس وګوره که نه، دا د معاشرې څومره عکاسي پکې شوې ده او څومره ښایسته افسانه